السلام علیکم دوستانو، نن د سپنجي کیک ورځ ده. نن سپنجي کیک پخوو. تاسو داسې ورته وګورئ، بیخي لکه سپنج. نو نن دغه خوندور کیک په خپل کور کې پخوو. د هغو موادو نه پخوو چې کوم مواد په اشپزخانه کې پیدا کیږي، په هر کور کې شته. تاسو ورته وګورئ، بیخي خوندور کیک ده. او تاسې د موږ پیج مه هېروئ، په هغې کې راسره یو ځای شئ، هر وخت یې ګورئ. او سبسکرایب، لایک او شیر هم مه هېروئ. په یوټیوب کې هم راسره یو ځای شئ. نو انشاءالله اوس کیک شروع کوو چې څنګه پخیږي په کور کې. نو دې دپاره 6 دانې هګیو ته ضرورت ده، 1.5 ګیلاس بورې ته ضرورت ده. دغه دواړه مسکله ور واچول، بیا په دغه برقي مکسر کې مکس کوو. که چیرې بیا تاسې برقي مکسر ونه لرئ، ګیلاس په واسطه یې بیا 8 دقیقې مکس کوئ، او په مکسر کې یې 6 دقیقې. اوس 1/2 ګیلاس غوړي ور اضافه کوو، 1/2 ګیلاس داسې شیدې ور اضافه کوو چې یخې نه وي، چې نارمل سانتیګریډ درجه ولري. دا اوس ښه مکس کوو چې کریمي شکل غوره کړي. بیا دې ته اوس موږ 1.5 کاچوغه موږ هغه ور اضافه کوو، پوډر ور اضافه کوو د کیک. 1 کاچوغه یا 2 پړۍ وانیل ور اضافه کوو. او دې ته د 2 ګیلاسو عادي وړۍ چې کوم دا وړۍ زموږ په کور کې ډوډۍ ترې پخوو، هغه وړو 2 ګیلاسه مکس کوو. د مکسر په واسطه یې ښه مکس کوو. د بل ګیلاس هم چې ور اچوو، یو مخکې ور اچولی و. دا اوس ښه مکس کوو چې کله د کیک پختن ته عیار شي. همدا په 350 یا 180 سانتیګریډ درجې کې د 13 نه تر 15 دقیقو پورې په داش کې اوږدو. دغه ته لاندې کاغذ واچوو د لوښي کې. دغه کاغذ داسې سوځي نه. دې دپاره داسې یو لوښی مناسب ده چې نه ډېر جګ او نه ډېر ټیټ، داسې میانه لوښی چې په هغه کې اچوو. په سر یې پسته مسته بادام چې هر څه تاسې خوښ وي هغه هم اچولی شئ. اوس دا په داش کې ږدو. دغه موږ د دغې ډکې په واسطه یې ګورو چې دا کیک پوخ شوی که پوخ شوی نه ده. ماشاءالله کیک پوخ ده. دلته په دې بغل کې مې ټول هغه مواد لیکلي دي چې کوم دا کیک استعمالیږي. ماشاءالله کیک بیخي پوخ شوی ده، ډېر خوندور ده. نو تاسې یو ځل وګورئ، بیخي لکه سپنج. نو دا کیک تاسې هم یو خامخا یې پوخ کړئ، یو کور کې وګورئ، بیخي خوندور کیک ده. نو د موږ چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک او شیر مه هېروئ. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان، په مخه مو ښه.